نجیب الله شینواری سپیکس نه د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ لومړی او ورځنۍ سیالي چې ونډه انټرنیشنل ورته ویل کیږي تقریبا 14 ساعت وروسته د افغانستان په وخت د ورځې 12 بجې شروع کیږي. اوس هغه باندې ختم شو چې کرکټ ته سکواډ دی پلانکای دی ډینګرای دی ارڅ اوس بنگلاديش کې شروع کیږي اکشن وخت او نړیوال جام ته خپل مسیر طی کول وخت دی. خپل ټیم د نړیوال جام لپاره د جوړولو وخت دی. ګورو به چې دوی کومي ولس شریکي موږ به در سره د خپل خوخي ولس شریکو تاسو د خپل خوخي خپل کامنټ کې لیکلای شي اعتراضات ارڅ په چوکاټ کې دنه خپل او د خپل خلک چې دی بیا ځان بلاک کې مینت زاریان بیا مکوي چې زدي ولې بلاک کړي مو دا شینه دا دغه نه رورا کانزلمار سټریټ بلاک ورزه چې کوم ځای کې ستانور ملګری عمل دی او باقی هر سړی د کرکټ مینوال ویلکم. نو بنگلاديش کې ماشاءالله تقریبا 1 درجن کوچز خو ورسېدلی دي. اسد الله خان هم ځان ورساوه نه پوهېږم ټیمونه ټول سلیکټ شوي دي چې دی الته ولې ورغلی دی خو مطلب دار چا زړه کیږي چې چکر وهي او د چکري اشرف په دور کې ډونټ بی سرپرایز چې چکري اشرف او ګونګي زادران هم ورسیږي. زه خو هم چې همدام سکواډ کې ورنیم کوي چې بس کیسه اسانه ځکه فساد خو په کرکټ بورډ کې اسم روان دی. عثمان غنی مو وی دا غي خلاف و موږ مبارزه جاری ساتو او سنی حاکمان چې دي دا هم بس دغه بیرغ قتل دی چې دا په دې کرکټ کې ځلی کې هم د خطر پرېخه چې څومره فساد پکې کیږي چې بس بدنام شي مګر کرکټ مونږه نه پری دورورا کرکټ نستاسه نه د بل د افغانستان د ملت دی او دې ته ان شاء الله دا مبارزه جاری خونن در سره خپل د خوخي ولس شیر کوم. زما په نظر باندې باید موږ سره خ ټیکنیکل پلیران ابراهیم زادران ریاض حسن اوپننګ 1 ډاون اکرام علي خیل یس نمبر 4 رحمت شاه نمبر 5 شاهدی صبر وکي دا 15 کسان چې دي سٹارټ ټاپ اورډر کې او میډل کې دا خامخا یو کس تا میچونو کې خامخا هر میچ کې یو به سنچري یا 70-80 رنز کوي. بل ور سره هم د پیچن شي شاید 40-50 کې د اخیری کسان چې دي شپږ وس محمد نبی عظمت الله عمرزی راشد خان دا ستاغه فینیشر شو چې گیم درته ختم کی. مجیب وفادار مومن فضل حق فاروقی دا تا سره اخیری کسان شنو فضل حق فاروقی وفادار مومن فاز بالینګ ور سره عظمت الله عمرزی دا درې فاز بالران شو ور سره درې در سره سپینران نبی مجیب ان راشد خان او رحمت شانم باید استفاده وشي دا تا سره دغه دی. میډیم پیسینګ در سره دغم کولای شي ابراهیم زادران مطلب دی ټیم کې خستا بیلانس ټیم دی. نو بعض خلک به چې وس نجیب الله زادران ته شو رحمان الله ګربست شو دا خلک ګوره کوم سکور چې تا ته په هغه اخیری شپږم نمبر کې نجیب الله زادران درکې 60 رنزي 15 رنزي یو نیم ځل چرته لس میچونو کې 50 وال دا کار تا عظمت الله عمرزیم کوي دا کار تا محمد نبیم کوي دا کار تا راشد خانم کولای شي دا غ فینیشینګ ټچ رول دی. نو زما په نظر د افغانستان ټیم چې همیشه بیټینګ مشکل لري بالینګ کې موږ دونه مشکل نه لرو بیټینګ کې مشکل لرو موږ باید د خپل بیټینګ په ټیکنیکل بیټسمنانو د سیټ کو زمونم چې رحمت شاه او شاهدی د دوی سټرایک ریټ 70 دی. دوی باید خپل د سټرایک ریټ راپورته کی دوی سره چې مخ کې ټاپ کې کوم پلیران هر یو پلیر چې دا ټاپ 5 کې دا کم از کم په وسنی کرکټ کې باید 90 سټرایک ریټ سره سنگل ډبل څلوریزه دغه سره ولوبېږي. اخیری لسوره چې دی یا اتاورا یا واورا دا بیا د نور کسان او تاسو رش پغم نمبر باندې محمد نبی د پلیئر دی چې هغه سلو نه زیات مثلا او ډی آی کړی دی یا تقریبا 400 نه کړی خو ډیر ایکسپیرینس پلیئر دی هغه هم د پلیئر دی چې هغه 50 پلس سکور کولای شي. نو هغه رول چې نجیب الله زادران فیل کوي محمد نبی درته فلال فیل کوي زدانیم چې د خلک دی نه په سکواډ کې دي خو دغه وخت په کتو سره ایشیا کپ نړیوال جام ته مونږ باید خپل ټیم د سیټ کو چې خې سالډ بیټسمن اني چې موږ یو چې زبر سیده کې اوټ شي بلشته دی کبل اوټ شي بلشته دغه سي ټیم نظم په نظر ځکه ما دغه کسان فلال دغه کړي یس بای ځای کې مثلا ته چینجز کولای شي دغه ته پکاتو سره پیچ ته پکاتو سره بل کس پکې اټ کولای شي د عظمت الله په ځای رحمانی صاحب ته چانس ور کولای شي دا دوا غال راونډران دي شي ته استعمالولای شي. نو ګورو به چې څنګه چل کیږي د بنگلاديش ټیم دا خبرې زنه منم چې پیچ ته کنډیشن دی کراود دی ار شهرو را موږ په دوبۍ کې عمر تیر کا عمل ته د ازمون ټیم
نو هماغه پیچ کنډیشنز دي هماغه شي نه دي سکواډ چې دغه ورته څوک چکچکې وهي یس یو څه امپیکټ ټیم مګر زموږ پلیران په IPL او په نور ځایونو کې لوبېدلي دي او عام پلیرانو ته معلومات دی بس پریشر هینډل کول دي او همدې کې چې څوک پریشر هینډل کی ګوره بیا به د ابدالي لمسیان را پیدا کیږي نو د بیا خو داسې نه دی ځان لوبه به داسې کوئ لکه د احمدشاه بابا مسیح د میرویس خان نیکه مسیح بهادر کرکټ لکه خو بریف کرکټ چې خوند وکي کرکټ دا په یره د خپل ټیم کې ځای جوړول چې ځای جوړ کم جوړ نه کم دا شینه باید نور وزي کرکټ بورډ باید هغه 13 کسانو پول برابر کړي چې دا زموږ نړیوال جامه پورې د ونډې دغه د هغې نه دی بیا هغه دغه وباسي مړه هغه واسطه او هغه څه دغه چې مور پورې تړلي دي پوه شو دا زاړه میراثیان هیله ده چې دې نه نور تیر شي د افغانستان ټیم کوي چې ملت یې خپل کړي چې خلک ورپسې ودرېږي فین ورپسې شاته ودرېږي چې مچ ته هم خوند راکړي او تاسو ته هم خوند درکړي دغه